بسم الله الرحمن الرحیم. رازونه په مایکروسافټ ورډ کې په هوم ټیب کې چې کوم اپشنونه دي، ګروپ دی په نوم د فند ګروپ. فند خپله د لیکلو سټایل ته ویل کېږي. یعنې فند دلته موږ او تاسو لیکلو سټایل شو، د لیکلو رنګ شو، لیکلو ته مختلف ډیزاینونه دې ځینې اپلای کولی شو. لکه اول ته چې کوم اپشن یې ګوره لیکلي دي فند خپله د لیکلو سټایل ته ویل کېږي. یعنې دې ځنه موږ او تاسو د لیکلو سټایل څه کوو، چینج کولی شو. مثال ته راځمه، مسا ویار انډي کوو، شروع کوو، بند انټر. د ټکس ته مثال فند سټایل بدلوم، دلته راشه، دا فند سټایلونه دي خپله. هر یو سټایل چې مثال په طور خوښ یا هماغه انتخاب کوي او کلیک کوي، په ټکس به اپلای کېږي. دلته دا فند چې اصل کې سیو دی په کنټرول پینل کې، په کوم ګروپ کې سیو، په کوم اپشن کې سیو دي؟ فندز کې. یعنې که سبا څوک پوښتنه وکړي چې فند څه ته وایي، د لیکلو ټکس سټایل ته ویل کېږي. دې ځنه موږ او تاسو د ټکس سټایل څه کولی شو، چینج کولی شو. دویم اپشن چې دی فند سایز دی. فند سایز څه کار کوي؟ مثال لیکلو ته اندازه کمول او زیاتوله. مثال ته نه دا ټکس یا سایز یې کموي یا زیاتوي، نو دې ځنه تاسو څه کولی شئ؟ زیاتولی او کمولی شئ. اوس دلته سوال که څوک پوښتنه وکړي چې دې اندازه اخري څو پورې ده، یعنې موږ او تاسو په ورډ کې سایز اندازه تر 1438 پورې څه کولی شو؟ زیاتولی شو. یعنې کمترینه یې څو ده؟ 1 او اخري اندازه یې څو ده؟ 1438. اوس دلته 1438 نشته، نو چې 2 یا نه زیات سایز ورکوئ، خپله به انټر کوئ نمبر 200، دا واله 200، یا مثال په طور 300، دا واله 300، یا مثال په طور د لیکلو سایز یې 1500 شي، دا واله 1500. یعنې دغسې به بیا انټر کوئ. یا نارمل چې کله اوپن کوو نو سایز یې څو وي؟ 11 وي. بل اپشن چې دی ګروپ فاوند دی، انکریز فند سایز دی او بل ډیکریز فند سایز دی. انکریز فند سایز او بل چې دی ډیکریز فند سایز دی. انکریز معنا زیاتول، یعنی دا هم دلته اوس دا د اپشن د لار نه هم تاسو سایز زیاتولی شئ د لیکلو. ګوره مثال کلیک کوئ، د لیکلو سایز به څه کېږي؟ زیاتېږي به. کموئ یا مثال د ډیکریز فند سایز د لار نه د لیکلو سایز هم څه کولی شئ؟ کمولی شئ. بیا دلته چې شارټکټ یې دی کنټرول شفټ ګریټر دی، علامه ګریټر دی. مثال د لیکلو سایز چې شارټکټ د لار نه هغه کوئ کنټرول شفټ پلس ګریټر دی، او چې کموئ یا کنټرول پلس شفټ پلس لیس دین ساین، دا یې شارټکټ دی. اوس ګوره مثال کنټرول شفټ ګریټر دین ساین، ګوره لیکلو سایز څه کېږي؟ زیاتېږي. کنټرول شفټ لیس دین ساین، ګوره د لیکلو سایز به څه کېږي؟ کمیږي به. دا به سبا وایم دغه بل اپشن چې دی کلیر فند دی، کلیر آل فارمیټینګ. دې نه مخکې دا اپشن وایم کلیر فند کلر دی. فند کلر څه کار کوي؟ مثال لیکلو ته رنګ ورکوي. فند کلر مثال لیکلو ته دې نه تاسو کلر ورکولی شئ. کوم کلر چې مو خوښي کنټرول انتخاب کړئ. دا کلرونه دي، مثال هر یو کلر چې مو خوښي هغه پرې څه کوئ؟ اپلای کوئ. بیا دلته موږ او تاسو راشو مور کلرز ته، نو دلته نور رنګونه هم دي. ګورئ کسټم ته راشو، دلته په خپله خوښه یو رنګ جوړولی شئ. په جهان کې چې څومره رنګونه دي دا د 3 رنګونه جوړېږي. آر جی بي ورته وایي، آر جی بي ریډ ګرین بلو، یعنې دا هر رنګ چې دی دې 3 رنګو څخه جوړېږي. اوس دلته مثال ته په خپله خوښه یو رنګ جوړی، درته وایي چې سوروالی څومره غواړې، شینوالی څومره غواړې، او آبي مثال نیله رنګ پکې څومره غواړې. مثال یو رنګ جوړو، ورته وایي چې یاره ریډ رنګ د مثال پکې څومره وي؟ ریډ د مثال پکې 200 وي، ګرین د پکې مثال په طور 300 وي، او بلو د پکې څومره وي؟ بلو د مثال په طور 400 وي. اوس دې نه خپل یو رنګ جوړو، دلته راځو ورته لیکو چې یاره ریډ د مثال ریډ څومره شي؟ ریډ د 200 شي، ګرین د مثال 300، سوري 255 اخري اندازه ده، او بلوی څومره کوي؟ مثال بلوی 255 چې انټر کو ګورئ دې نه دا کلر جوړ شو. دا وګوره څو کلر هم سره یو ځای کړه، کوم کلر ته جوړ شو؟ دا مثال داسې ورته وایي چې 100% نو مور کلر دلته راشه، کسټم کلر ته ورته وایي چې سور هم سر که دا ټول 100 کوو، ګوره 100 چې کې دې نه به کوم کلر جوړېږي؟ دا کلر. یعنې هر رنګ چې دې ځنه ورته په خپله خوښه بیا جوړوئ، نو کسټم ته ورای شئ، دې ځنه ورته جوړولی شئ.
داسې مثال HS دا هم داسې هو سیټ لم دا هم یو رقم ډیزاین کلرونه دي مثال داسې هم په خپله خوښه یو رنګ جوړولی شئ اوکې کوئ ګوره رنګ جوړېږي همداسې کلی شي دلته ګریډینس لا تاسو نه دي ویلي دا انشاءالله پس ته راځي دا بیا شیپ سره ویل کېږي یعنې دغسې مثال تیزوالی روشنۍ په ټکس باندې تاسو اپلای کولی شئ اوس د ټکس مثال تاسو ډیزاین ورکړی نو دا کلیر آل فارمیټنګ دا کار کوي چې د لیکلو نه ټول فارمیټ ختموي یعنې لیکلو ته چې کوم فارمیټ تاسو ورکړی وي کلیر آل فارمیټنګ ډیزاین ته یې څه کوي ختموي مثال ته ګورئ لیکل مې انتخاب کړ لیکلو ته مې رنګ سور کو بولډ مې هم کړ ایټالیک مې هم کړ انډرلاین مې هم کړ او فنټ سټایل مې ورته څه کو چینج کو غواړم دا لیکل خپل اول حالت ته راولم دلته راځو په کلیر آل فارمیټنګ چې څنګه کلیک کړو ګوره لیکل خپل څه شو اول حالت ته راغلی بل اپشن چې دی هایلایټ ټکس هایلایټ کلر دی ټکس هایلایټ څه کار کوي مثال دا لیکل څه کوي هایلایټ کوي ټکسټ هایلایټ کلر مثال په طور یو کس درته وایي موږ او تاسو اکثره موضوعات په کتابونو یا چپټرونو کې چې کومه مهمه موضوع هغه داسې په مارکر باندې په نښه کوو دې ته هایلایټینګ وایي اوس دلته موږ او تاسو هم هایلایټینګ کولی شو مثال دا موضوع ډېره ضروري ده دا په یو کلر ته څه کې هایلایټ کړئ مثال په سور کلر دې هایلایټ کړه دا مثال په طور دا موضوع ډېره ضروري ده دا ځان ته هایلایټ کړئ مثال په طور ترېشه په کوم کلر یې هایلایټ کړئ مثال په شین کلر یې هایلایټ کړه یا مثال په طور ترېشه هایلایټ ورته مخکې نه ته انتخاب کړه لکه یو هایلایټ داسې چې ته انتخاب کړې او ټکس کلر پې اپلای کړې نو بیا دا سره ټکس هایلایټ اپشن غیر فعال شي ته ورته چې نه دا هایلایټ داسې اپلای کوم چې مثال د دې دا هایلایټ اپشن د فعال وي چې کله یې غیر فعال وم نو په څه وخت کوم سټاپ هایلایټینګ نو اول نه ورته کلر انتخاب کړه مثال بلو کلر اوس ته هایلایټینګ کوه دا ټکس هایلایټ کا مثال دا ټکس هایلایټ کا یعنی تا مارکر تیار عام دی هایلایټینګ مارکر کم ټکس چې هایلایټ کوي هایلایټ کولی شي کلر ورته بدلې مثال دا په بلو شو بل په سور کا دغسې هایلایټ کولی شي ګورئ هایلایټ سټاپ کا هایلایټینګ سټاپ کا دلته راشي په څه کلیک کا سټاپ هایلایټینګ هایلایټینګ څه شو سټاپ شو دې نه دا مثال هایلایټ کلر ختمه دا انتخاب کو دلته راشي په څه کلیک کا نو کلر درم هایلایټ کلر ختمه انتخاب کو دلته په څه کلیک کا په نو کلر دغسې بیا هایلایټ څه کولی شي ختمولی شي بل اپشن چې ګورئ دی ټکس افیکټ هغه ده ټکس افیکټ مثال دا خپله د لیکلو سټایلونه دي دا به چیرته وي دا انشاءالله که ژوند و بیا موږ او تاسو دلته په انزرټ کې اپشن لرو په نوم د ټکس باکس مثال دا ټکس باکس چې موږ تاسو واغستلو یو ټکس باکس هم دلته مثال واغستو دې کې څه لیکل به یې کوو لکه لیکو افغانستان بیا دې لیکلو ته مثال موږ او تاسو دلته ورډ آرټ سټایل لرو دا سټایلونه به دیز نه ورکوو دا سټایل دیز نه هم ورکولی شي او دیز نه هم بیا ورکولی شي ګوره بیا دلته مثال ټول یو په یو بیا هلته هم تشریح کېږي خو دلته اوس پرېږدو که چې موضوع هلته ده مثال ته یې سمپل تشریح کوم لکه دا د لیکلو ډیزاینونه دي لیکلو ته سټایل ورکوي د عنوان دپاره استعمالو لیکلو ته مثال کم سټایل ورکوي دا سټایل ورکوي ورکولی شي همداسې کلی شي دلته ګوره آوټلاین کلر دی آوټلاین ګوره دې دا څلور خواته د لیکلو رنګ سپین دی که نه دې ته آوټلاین کلر آوټلاین کلر کم یو غواړي ورته یم آوټلاین کلر سور کا سور شو او که نه مثال د آوټلاین کلر ته سایز زیاته دلته راشه او نو آوټلاین ختمیه یا ویټ ته راشه اطلاع داسې ورته آوټلاین کلر ته سایز زیاتولی شي یا ډیشز غواړي د آوټلاین په ځای ډیشز هم ورکولی شي په دې شکل دغسې همداسې که دلته راشه آوټلاین ته راشه مثال دا ډیش نه غواړي داسې هایټ غواړي دا هم ورکولی شي کلر ورته هغه شیډو لیکلو ته مثال سایه ورکوي داسې شیډو ورکولی شي یا ریفلیکشن سټایل ورکوي انعکاس لکه اوبو سره چې ودرېږي ریفلیکشن سټایل دغسې اپلای کولی شو پې ریفلیکشن یا مثال په طور ته راشه ګلو سټایل د اړخونو ته رنګ ورځوي ګوره ګلو سټایل دا ګلو سټایل ورکوي یا ګلو نه غواړي مثال نمبرینګ دا نمبر سره کار کوي مثال اکثر دلته موږ او تاسو نمبر ولیکو مثال ته راځو نمبر لیکو مثال دا نمبر هم ولیکو داسې مثال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دې نمبر باندې مثال سټایل اپلای کړي دلته راشه ګوره نمبر سټایل ځي کم سټایل پې اپلای کړي ګوره دا سټایل ورکړي نمبر ته یا دا سټایل نه ورکړي لږ دا نمبر دی خوا کوم مثال دلته راشه نمبر سټایل ته ګوره کم سټایل چې په نمبر اپلای کوئ دي نه ګوره ډیفالټ سټایل دا ډیفالټ سټایل شو یا نمبر سټایل ته راشه بل سټایل نه داسې نور سټایل نه دا سټایل ورکړي یا دلته راشه مثال دا هم مثال په هغه سره کار کوي دا خپل ریاضي سوالونو سره اکثره کار کوي
بل سټیټسټک سټایل دی داسې نور سټایلونه خپله ورکولی شي دې کې بل چې دی بورډ دی بورډ څه کار کوي مثال لیکل ډبلوي لکه لیکل ډبل که مثال ته دې ولیکو افغانستان د افغانستان لغه ډبل که کنټرول یو پسه کلیک که بورډ دا والا ډبل شو د بورډ شارټکټ څه دی کنټرول پلس بی بورډ یعنی لیکل ډبلول کنټرول بټن پلس بی شارټکټ دی همداسې بل اپشن چې ګورئ دی ایټالک دی لیکل کږی مثال ته راشي لیکل کږی دا والا ایټالک لیکل انتخاب که دا والا ایټالک ایټالک شارټکټ کنټرول پلس آی انډرلاین څه کار کوي لیکلو لاندې خط راولي مثال ته داسې ټکس ولیکه دې ته لاندې خط ورکړئ دلته راشي انډرلاین ته کومه دا انډرلاین سټایل دی انتخاب دی کوری کړه بیا د انډرلاین سټایلونه مختلف سټایلونه دي ګوره انډرلاین خط څنګه غواړي په دې سټایل کې غواړي په دې سټایل کې هر یو سټایل چې دی خوښي زه ورته یم په دې سټایل کې مثال مور انډرلاین ته راشي دلته نور سټایلونه دي انتخاب که ورته دې کوم انډرلاین انتخاب دا یو انتخاب که هماغه به اپلای شي دلته مثال سور رنګ ورکړئ انډرلاین ته ګوره کلر ورکړئ مثال دې نه کلر هم ورکولی شي ختمه انډرلاین دلته راشي څه باندې وکلیک کړي نه باندې بل چې دی سوپر هغه سټریک تھرو دی مثال کروس سمثینګ آوټ آف بای ډرایوینګ لاین تھرو اټ مثال دا اکثره لاین سټایل راولي مثال ته دا لاین دی په دې باندې سټریک تھرو اپلای کړئ کلیک کړه دا ګوره یو سټایل شو سټریک تھرو سټایل سو دلته مثال انتخاب هم سټریک تھرو دا یو سټایل دی خو د دې داسې اګزامپل ورکولی شو مثال یو چا ته تاسو ډاکومنټ ورکړی ورته دې ډاکومنټ مې لیکلی دی چې راته غلطیانې په نښه کړه داسې دا انتخابوي درته او په څه کلیک کوئ سټریک تھرو مثال غلطي پې په نښه کولی شي دا سټریک تھرو بیا ته ختمه انتخاب کړه واپس انتخاب کړه دلته په څه کلیک کړه سټریک تھرو واپس به ختم شي بل چې دی ګورئ لیکلی دی سوپر سبسکرپټ او سوپر سکرپټ لکه دا کیمیا او فزیک کې چې استعمالیږي مثال دلته لیکو H2 دا دوه مثال څه کوو پاس کوو دلته راشه په څه کلیک کړه سوپر سکرپټ باندې کلیک کړه ګوره دا دوه څه شو پاس راغو که نه یعنې دا داسې نه چې دا دوه مثال غټ شو واړه شوه ګوره سایز د لیکلو څو دی 80 ومې لیکه H2 دا دوه ګوره سوپر سکرپټ کومه ګوره دا هماغه 80 لیکلو سایز شو که نه یعنې دا د سوپر سکرپټ سټایل دی خپله یا دا دوه لاندې راوستل غواړي دلته راشه سبسکرپټ باندې کلیک کړه ګوره لاندې شو که نه یا د عنوان د ډیزاین لپاره استعمال مثال ته لیکو الحرمین مثال په طور لیکو الحرمین انټر یو کس درته وایي چېرې د عنوان کې داسې وکړه د الحرمین پاس راوله دا های سکول هم پاس راوله نو انتخاب کړه دلته په څه کلیک کړه سوپر سکرپټ باندې مثال های سکول هم پاس راوله ته راشه په څه کلیک کړه سوپر سکرپټ دغسې سټایل دپاره استعمالولی شو یعنې لاین یو لاین دی خو صرف دا د سوپر سکرپټ هغه سټایل پرې موږ اپلای کوو دومره بس